امنیتي ځواکونو د مهرالله باغي قاضي په نوم د شر او فساد غړی نیولی. نوموړی له فتح مخکې په غلا، قتل، اختطاف او جنایتونو کې ښکیل و. دگام نیست شخصا خودم برآمدیم که تندیوالا فامیدی سعی که در 20 نفر 25 نفر جور شدیم دیگه بازیم شو در گوشتون میکنه ما چو میکنیم. له فتح وروسته له حاسب قوای مرکز سره یو ځای د نظام په وړاندې بغاوت وکړ چې تر دوامداره تعقیب او نظارت وروسته د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. دغه مشهور جنایتکار په خپله سیمه او علاقه کې منفور و او کابل ښاریان په ځانګړي ډول د باغي قاضي سوداګر او هټیوال ورڅخه زیات په تکلیف کې و.